یو څو نقصان ځان سره یاد ساتي. یو سړی دی هغه د حدیث مخالفت کوي. اول نقصان یې دا دی چې د پیغمبر په مخالفت کې سړی سپکیږي. سپک وي دا سړی صحبت الله عزت نه ورکوي. دویم د انسان په اور کې پروت او خالدن همیشه. دریم دا سړی بارمانو کې چې کاش الله ما د شکار کړی وي بیا به ورسره ارمان کوي ارمان. څلورم لوی نقصان پکې دا دی چې دا سړی منافق شو. منافقت کې واقع دی. پنځم دا سړی کې لوی نقصان دار هغه مشابهت د یهودو. یهود زموږ د پیغمبر دشمنان دي بس د دشمن علم لا وتړله. شپږم دا سړی دی ذلیل. اوم د کسب الله ورکی عذاب. اتم د چې انسان نه الله خپل نصرت کټ کی. نهم د چې انسان د الله په نسبت لیکل شوی دی خائن. الله ته خائن ویلې. لسم د چې انسان له الله درناک سزا ورکی پخپلا. یو لسم د چې انسان به کې دی چې ټول اعمال الله برباد کی. دو لسم دا سړی به ور لاړ شي. دیر لسم دا سړی